د دې کونړ د شهیدانو دپاره د نصرت دپاره د مدد دپاره د هغو د حوصلې دپاره د خپل وس مطابق څه شی چې دی هغه مطلب دی ټولوي. هر سړی د خپل وس مطابق که چیرې د وینو ځای رالی وینه به ورکوو، که د کپړو ځای رالی کپړې به ورکوو، که د کالو ځای رالی کالي به ورکوو، که د دوا ځای رالی دوا به ورکوو. وجه څه ده؟ وجه دا ده د الله رسول فرمایي چې موږ ته یو صحابي فرمایي موږ ته د الله رسول د اوو خبرو امر کړی دی، حکم کړی دی. په هغو کې یوه خبره دا ده چې تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د مظلوم نصرت و مدد چې دی هغه کوئ. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چیرې یو مسلمان ورور د یو بل مسلمان سره په کار روان سلو او بیا هلته ورلی که کار وسو که نه وسو، پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي په واپسي کې چې ته بیرته راځې الله به تا له ګناهو داسې خلاص کړي لکه په کومه ورځ چې ته له خپلې عدې پیدا سوی وې. څنګه له ګناه خلاص وې؟ داسې د یو مسلمان د یو مظلوم مدد کول دا پر تاسو باندې ضروري ده. اوس موږ د وطن خلک دي عاجزانو، موږ به کوو. که د بل وطن وای موږ به مطلب کومک ورسره کړی وای. اوس مسلمانان دي چې سیکان وای لا به موږ د دوی نصرت و مدد کړی وای. ولې؟ وجه دا ده موږ مسلمانان یو، موږ انسانان یو، موږ مسلماني هم پالو، انسانیت هم پالو او دا خپل ملت چې کوم دی هغه هم پالو. په دې وجه باندې دغه ملګرو چې مطلب څه پروګرام جوړ کړی دی، هر سړی د خپل وس مطابق چې تر کومه ځایه تاسو مدد کولی سئ، نصرت کولی سئ، کومک کولی سئ، هغه وکړئ. الله رب العزت دغه وطن له نور آفتو وساتي. الله رب العزت دا وطن له هر غم، له هر مصیبت، بلکې هغه زموږ سپین ږیري بزرګان وایي له څلوره طرفه، بلکې له شپږو طرفو، له هر غم، له هر مشکل، له هر مصیبت چې دی هغه وساتي. الله رب العزت دغه وطن نور ازمایښتونه نه راولي، نور غمونه دی الله رب العزت نه راولي. چې څه ژوندي دي د هغو په ژوند کې دی الله برکت واچوي، چې څه شهیدان سوي دي هغو ته دی الله رب العزت په جنت کې دومره درجې ورکړي چې څومره د الله رب العزت په قدرت کې دی. بس الله رب العزت دې موږ ته د داسې غمو د داسې مصیبتو وساتي چې پر کوم چا راغلي دي و هغو ته دی الله رب العزت صبر ورکړي که ژوندي دي، او که بیماران دي، زخمیان دي، الله پاک دې صحتونه ورکړي، او که شهیدان سوي دي الله رب العزت دې جنتونه ورکړي. دغه مختصره وینا مې کول غوښت د ملګرو د یارانو په امر او په حکم باندې. موږ ته به اجازه راکوئ موږ به ولاړ سو خپل کار به وکړو. هغه سهار را روان سوي یو په سفر اوس راورسېدلو. چې راورسېدو یوارو خواهشم لایان غریبان ډېر بدنامه دي په چاندو باندې چې رالو هغه موږ اول په چانده کې ولو. خو خیر دا چنده نه د مسجد ته، نه د مدرسې ته، نه د ملا ده، نه د طالب ده، دا د غسې مظلومان دي لکه ما او تا چې یو. دا د غسې مظلومان دي لکه دلته چې دا اوس کورونه دي، د هغو دپاره بیا اعلان کول د خپل وس مطابق. زه بیا هم کوم، تاسو بیا هم کوئ. د الله رب العزت په دربار کې دې الله رب العزت صرف قبول کړي. الله پاک له نورو غمو، له نورو مصیبتو وساتي. پر دغه تورې دې الله موږ دې ته مرګ راکړي چې موږ مرو. دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول